السلام علیکم درنو دوستانو، نن د یوې نوې ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې یم. تر ټولو دمخه باید زیری درکړم چې زه یوه نوې لړۍ د ویډیوګانو شروع کوم چې په هغه کې به د ډویچ B1 امتحان ویډیوګانې صرف جوړیږي. یعنی زه به داسې ویډیوګانې کوشش وکړم په اصل دې تاسو ته جوړې کړم چې په دغه ویډیوګانو د کتو نه وروسته تاسې وکولی شئ د B1 امتحان ته هغه کسان چې غواړي د B1 امتحان ورکړي، B1 امتحان ته آمادګي نیول اسانه سي او یو څه نوي ترې زده کړي. چې په دې ویډیوګانو کې به د B1 ژبې ګرامر، د B1 ژبې وکابل یا لغتونو لړۍ او همدارنګه د امتحان په هکله به ویډیوګانې، یعنی د امتحان هغه موډیول ټیسټ چې ورته وایي چې هغه تیار جوړ شوي امتحانونه چې په انټرنیټ کې شته او هغه امتحانونه چې پخوا تېر شوي دي، د هغو امتحانونه به کوشش وکړو چې یو څه حل کړو او د B1 امتحان ته موږ تاسې ځان آماده کړو. نو د دې لپاره زه یو نوی پلی لیست یا هغه فولډر چې ورته وایي په یوټیوب کې جوړوم. په اصل دې به تاسې کولی شئ هغه کسان چې د B1 امتحان ته آمادګي نیسي په هغه پلی لیست یا فولډر باندې کلیک وکړي او هماغلته د B1 امتحان ویډیوګانې وګوري. کوشش وکړئ دوستانو دا ویډیوګانې له نورو ملګرو سره شریکې کړئ، دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او هره ویډیو چې تاسې ګورئ که چیرې ویډیو مو خوښه سوه، یو څه نوي مو ترې زده کړه، هغه لایک کړئ. د لایک کولو ګټه دا ده چې دا ویډیو چې څومره ډیره لایک سي نو هماغومره دا ویډیو یوټیوب بیا تیتوي او نورو خلکو ته یې وررسوي. او که چیرې ویډیو لایک نه سي نو یوټیوب داسې فکر کوي چې د دې ویډیوګانو نه څوک یو څه نوي نه زده کوي یا دا ویډیوګانو ډېرې مفیدې او فایدهمنې نه دي، نو هغه ویډیوګانې نه تیتیږي او نورو خلکو ته هم بیا نه رسیږي. نو ښه خبره دا ده چې ویډیوګانې تاسې په خپله شیر کړئ، لایک یې کړئ او څه نظریات که لرئ کمنټ کې ماته ولیکئ. که چیرې زما په ویډیوګانو کې څه املایي اشتباهات او غلطیانې هغه راته په ګوته کړئ، زه په دې سره خوشحالیږم. د نن ورځې ویډیو چې دا هغه د B1 د ازموینې یا امتحان په هکله ده چې په دې ویډیو کې زه غواړم صرف داسې عمومي معلومات درته درکړم چې د B1 امتحان څه معنا، یعنی دا څه رقم یو امتحان ده، څو برخې لري او څنګه زه پوه شم چې زه د B1 امتحان ته آماده یم او لاړ شم ثبت نام وکړمه وغیره وغیره. په دې هکله مې کوشش کړی چې یو څه معلومات درته راجمع کړمه. نو راځئ چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، شروع به وکړو په خپل ویډیو باندې، په خپل پریزنټیشن باندې. سرتیفیکیټ دویچ ټلک دویچ B1. اول زه دغه متن په الماني وایم او بیا درته ترجمه کوم او پرې پوهوم چې څه معنا لري. Wenn Sie bereits Grundkenntnisse in Deutsch haben, ist das Zertifikat Deutsch TELC Deutsch B1 die richtige Prüfung für Sie. Für Sie. Für die Einbürgerung in Deutschland ist das Zertifikat Deutsch TELC Deutsch B1 ein anerkannter Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse. دا د ټلک ویب سایټ نه ما دا معلومات راټول کړي دي. ټلک داسې وایي چې کله تاسې وایي هغه تهدابي دویچ مو زده کړله، یعنی هغه دویچ له صفر هم شروع کړله، اگر که په دې خو تاسې به شاید خبر یاست چې اول د A1 نیویو یا لیول هغه امتحان ده او بیا د A2 ده یا A2 سی ورته وایي او دغه نه وروسته B1 ده. نو دوی ټلک دغه B1 پورې یعنی A1 نه نیولې تر B1 دغه امتحانونه داسې هغه تهدابي لیول کې حسابوي دا درې واړه، یعنی تر B1 پورې
ضرور نه ده چې تاسې ډېر مفصل او واضح په الماني ژبه خبرې وکړئ صحیح او همدارنګه هیڅ اشتباه ګرامري اشتباه ونه لرئ او یا هم هیڅ لغات هم له یاده ونه وځي نه داسې نه ده. Grundkenntnisse په معنا دی هغه تهدابي زده کړه ده چې هغه یو څه معلومات په یو شي کې لرل او دغه نه وروسته یو څه معلومات ورکړي دغه دویچ بی آینس امتحان د څه لپاره استفاده کیږي د آینبورګرونګ لپاره چې یو څوک غواړي په آینده کې په آلمان کې پاتې شي دایما نو هغه unbefristet Aufenthalt Erlaubnis یا Niederlassung Erlaubnis ورته وایي هغه واخلي او همدارنګه د هغه نه وروسته د آلمان تابعیت واخلي او آلماني پاسپورټ واخلي نو د هغه لپاره دغه امتحان ضرور ده چې یو نفر باید ورکړي او دغه نخواز یا دغه ثبوت باید له ځانه سره ولري. Was können Sie auf der Stufe B1? د B1 لیول کې څه وایي تاسې نو تاسې باید څه وکړئ شئ څه وکړئ شئ په دې معنا یعنې څه باید زده یي. دا یو ډېر فایدهمند متن ده چې دا اوس زه تاسو ته لولم او ترجمه کوم یې که چیرې دغه څه شیان لکه په متن کې ذکر شوي که دا د تاسې زده یي نو تاسې باید په دې پوه شئ چې تاسې د B1 امتحان ته آماده یي او کولی شئ چې د B1 امتحان ورکړئ او پکې په ښو نمرو سره بریالي او کامیاب شئ او د B1 سند او هغه سرټیفیکیټ واخلئ. Auf der Stufe B1 können Sie sich auf einfache und zusammenhängende Weise im Alltag auf Reisen und im eigenen Interessensgebiet verständigen. د B1 لیول کې که چیرې وایي تاسې نو تاسې باید څه وکړئ شئ تاسې وایي باید په ډېر آسان ډول او په یو تړل سوي شکل په دې معنا یعنې د جملې باید تکمیلي یا یوه جمله له بلې جملې سره وکړه شي تړاو ورکوي او جملې داسې نه کوي چې په منځ کې ټوټه کوي یعنې نیمه خبره ونه کوي یعنی یوه جمله چې شروع کوي سر ته یې ورسولی شئ او په کومو موضوعاتو تاسې یعنې خبرې باید وکړی شئ. التاګ یعنی د روزمره ژوند په هکله او فایزن یعنی سفر چې کوئ فرض مثال تاسې باید وکړی شئ چې سفر هم کړی یو بل ښار ته یو بل ملک ته تللي یئ فرض مثال تاسې لاړئ چکر ته هالند ته نو تاسې باید دا په ډویچ باندې د دې تشریح وکړی شئ چې زه تللی وم فرض مثال هالند ته هلته مې 5 شپې وکړې او د ما ډېر ساعت تېر شو او هلته دغو ښارونو ته لاړم وغیره وغیره یو څه معلومات. Und im eigenen Interessensgebiet verständigen او نور دغسې موضوعات چې هغه تاسو ته ډېر دلچسپه دي یعنې تاسې ډېر خوښیږي په دغو په هکله تاسې یو چا ته لږ معلومات ورکړلی شئ. فرض مثال د تاسې په زړه پورې لوبه کرکټ ده یا فوټبال ده په دې کې یو څه اندازه وغږېدلی شئ. بیا هم دلته باید د خبرې یادونه وکړم چې ضرور نه ده چې تاسې 100% بیخي پرفیکټ وغږېږئ او هیڅ اشتباه ونه کوئ. دا د B1 په لیول کې دومره خبره ناممکنه ده چې سړی بلکل صحیح وغږېږي او همدارنګه هیڅ ګرامري اشتباه ونه لري خو داسې جمله اقلا دومره سړی باید وکړی شي چې کله یو جمله شروع کړه تر اخره یې صحیح پای ته ورسوي او په منځ کې پرې نږدي. تاسې به فکر کړئ اکثره دوستان چې کله خبرې کوي جمله نیمایي کې ترې پاته سي بیا بلې جملې ته شروع وکړي نو دغسې یو کار باید سړی ونه کړي. د هغه نه وروسته دلته وایي Sie können über Erlebnisse berichten, Ziele beschreiben und Ansichten begründen. Die wichtigsten grammatischen Strukturen können Sie im Allgemeinen korrekt verwenden. تاسې وایي باید وکړی شئ چې د تجربو په هکله خبرې وکړئ یعنې د ژوند څه تجربې ترخې او خوږې تجربې فرض مثال تاسې لرئ او تاسې نه یو څوک پوښتنه وکړي تاسې باید وکړی شئ چې د هغه په هکله معلومات ورکړئ وغږېږئ. Ziele berichten خپل اهداف
بخښنه غواړم beschreiben Ziele beschreiben خپل اهداف یا هدفونه چې په ژوند کې لرئ چې په آینده کې به زه دا کوم او دا کوم دا یو چاته تشریح کړی شئ und Ansichten begründen او همدارنګه تاسې وکړی شئ چې هغه نظریې ورکړی شئ یو شي په هکله یو نظریه ورکړئ پر مثال په یو موضوع کې څوک غږیږي نو یو څوک ته وایي چې تا نظریه یا Ansicht څه شی ده نو تاسې باید وکړی شئ چې یو نظر ورکړئ Die wichtigsten grammatischen Strukturen können Sie im Allgemeinen korrekt verwenden. هغه ضروري د ګرامر کوم جوړښتونه چې دي لکه د جملې جوړښت سو او همدارنګه د نور ګراماتیک دا باید تاسې په عمومي ډول صحیح استفاده کوي یعنی هغه ګرامر په خپل ځای کې صحیح استفاده ترې وکړی شئ دغه هم باید زده وي بیا به هم د خبره درته تکراره کړم چې تاسې د دې ویډیو په کتو سره ناامیده نه شئ چې تاسې ووایئ چې B1 خو ډېر سخت ده B1 زه به داسې وایم چې اسانه هم نه ده سخت هم نه ده یعنی یو نفر داسې نه ده چې سل په سله به ډېره بهترینه الماني ژبه به یې زده وي او همدارنګه هېڅ ګرامري اشتباه به نه کوي لغاتونه به یې صحیح تلفظ به یې صحیح او هغه به کوی چې B1 امتحان کې کامیاب شي نه خو هغه کس هم نشي کامیابېدلی چې بالکل ګرامر یې نه زده او په لیکنه کې اشتباهات ډېر زیات دي او جمله تکمیلولی نشي شروع یې کړي نیمایي کې پرېږدي داسې کس لپاره هم مشکله ده چې هغه د B1 امتحان کې ځان کامیاب کړی شي Wie ist die Prüfung aufgebaut? اوس به راسو په دې هکله به خبرې وکړو چې دا امتحان څو برخې لري او څه رقم تشکیل سوی او جوړ سوی هغه جوړښت یې څنګه ده Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung dauert 2 Stunden und 30 Minuten. Vor der mündlichen Prüfung haben Sie 20 Minuten Vorbereitungszeit. دا امتحان د B1 امتحان دا وایي له 2 برخو نه تشکیل سوی او جوړ سوی ده یوایسې ده هغه تحریري برخه ده او دومه تقریري برخه ده تحریري برخه په څه معنا چې په هغه کې لیکل لوستل او همدارنګه اوریدل دا راځي چې دا په بل سلاید کې اوس بیا درته تشریح کوم او mündlichen Teil یا تقریري برخه کې صرف خبرې کول یا غږېدا ده چې تاسې خبرې کوئ په خولې باندې او د هغې برخې امتحان ته mündlichen Teil وایي او mündliche Prüfung ورته وایي Die schriftliche Prüfung dauert 2 Stunden und 30 Minuten د تحریري امتحان چې ده دا وایي 2 ساعت او 10 دقیقې ادامه پیدا کوي یعنی 2.5 ساعت یې د امتحان او د تقریري امتحان چې د خبرو کولو ده هغه 15 دقیقې او هغه لپاره وایي تاسې مخکې داسې امتحان شروع شي 20 دقیقې تاسې ته وخت درکول کېږي د امادګي چې تاسې یو څه ځان اماده کوئ د هغه نه وروسته امتحان ورکوئ ښه دلته دغه یوه جمله بله وایو بیا زه د بل سلاید ته بیا زه په دغه مسئلې مې یو ځل بیا پوه کوم Die mündliche Prüfung kann am Tag der schriftlichen Prüfung oder an einem anderen Tag stattfinden. داسې وایي کېدای شي چې دغه تقریري امتحان یعنی د دې خبرو کولو برخه د امتحان د په همغه ورځ چې د تاسې دغه schriftliche Prüfung په همغه ورځ د امتحان درنه واخیستل شي او یا داسې هم کېږي چې یوه ورځ تاسې لاړ شئ صرف دغه schriftliche Prüfung ورکوئ یعنی هغه تحریري امتحان لیکل لوستل او اورېدل دا وکئ او بیا تاسې ته ووایي چې تاسې اوس لاړ شئ سبا بیا راسئ او تقریري امتحان یا د خبرو کولو امتحان سبا ورکوي داسې هم کېدای شي یا به په یوه ورځ دواړه امتحانونه دواړه برخې د امتحانو یعنی امتحان به په یوه ورځ ټول خلاص شي او یا به امتحان 2 ورځې دوام وکړي ښه دغلته ډېر په تفصیل سره اوس د دې بیان سوی ده schriftliche Prüfung یعنی هغه تحریري امتحان 3 برخې لري چې Leseverstehen د اول Leseverstehen کې چې شی راځي یعنی هغه دی
لوستلو امتحان سي په هغه کې ډېرې برخې دي چې هغه په آینده کې په بله ویډیو کې به ډېر تفصیل سره انشاءالله زه تاسو ته تشریح کوم. دلته لاندې لیکلي Sprachbausteine, Wortschatz und Grammatik. په دې کې د دې لپاره چې د لوستلو د امتحان چې تاسې دلته مقالې درکړل سوي هغه تاسې لولئ. د هغه لپاره ضرور شی ده چې تاسې باید لغتونه زده یې، ګرامر باندې پوه سئ، ځکه دلته د Sprachbausteine چې دي هغه خانه خالي وي، نو هغه لپاره ضرور ده چې سړي لغتونو برخه قوي واوسیږي او همدارنګه ګرامر یې زده یي. نو دا لیزه فخشتین یا هغه د لوستلو امتحان چې له مخې یو شی لولی دا ټول 90 دقیقې دوام کوي. یعنې د امتحان تر ټولو غټه برخه هم د لیزه فخشتین ده چې له مخې یو شی لولی 90 دقیقې د دوام کوي. د هغه نه وروسته په تحریري امتحان کې دویمه برخه د هوه فخشتین ده. هوه فخشتین یعنی اوریدل، چې په دې کې یوه سی ډي اچول کېږي په سی ډي پلیر کې، یا هلته لاسپیکر وي، په لاسپیکر کې په جګ اواز سره لګوي، او یا هم بعضې وخت امکان لري چې تاسو ته یو هیډفون یا غوږوشکیانې درکړي او تاسې په خپله د اورئ، او د هغه نه وروسته تاسې سره هلته ورقه وي، په هغه کې ګورئ چې هر جواب صحیح و هغه تاسې اصلاح هلته لیکئ، او د هغه نه وروسته د هوه فخشتین خلاصیږي. لکه څنګه مې مخکې وویلې په آینده بلې کومه ویډیو کې به په ډېر تفصیل سره زه بیا تاسو ته وښیم چې د امتحان څه رقم شکل لري، هوه فخشتین څه رقم ده، لیزه فخشتین څه رقم ده، همدارنګه د نورې برخې. خو اوس صرف د امتحان د جوړښت په هکله دا ویډیو ده، نو صرف تاسې پرې پوه شئ چې څو برخې لري د امتحان او څومره وخت نیسي. نو لیزه فخشتین 90 دقیقې، هوه فخشتین 10 دقیقې وخت نیسي. د هغه نه وروسته په schriftliche Prüfung یا تحریري امتحان کې دریمه برخه schriftliche Ausdruck ده. schriftliche Ausdruck یعنی د لیکنې برخه چې تاسې به یو څه لیکئ، یا به تاسې یو ایمیل لیکئ، یا همدارنګه یو ساده خط به یو چاته لیکئ، چې په هغه کې به فرض مثال تاسې په کور کې یو څه شی خراب سوي دي، یو شرکت ته خط لیکئ، ورته وایئ چې راسئ دا راته جوړ کړئ، او همدارنګه د یو شي په هکله تاسې شکایت کوئ، بشویه بغیف چې ورته وایي هغه تاسې لیکئ، وغیره وغیره. نو د هغه لپاره د لیکنې لپاره هم تاسو ته 10 دقیقې وخت درکول کېږي. د هغه نه وروسته دویمه برخه د امتحان چې mündliche Prüfung ده، یعنی د خبرو کولو امتحان چې په هغه کې به تاسې یو یا دوه نفره په ګروپ کې ورځئ. دلته لیکلي in der Regel zusammen mit einer anderen Teilnehmerin oder einem anderen Teilnehmer. einem یعنی داتیو ده کنه، نو ځکه anderen Teilnehmer. نو په mündliche Prüfung کې به تاسې بعضې وخت داسې که چیرې یو نفر تاسې ته نه پاته سوی په لیست کې نور کسان نه نو تاسې ته نه ورځئ، هلته هغه استاد یا استاده چې تاسې نه امتحان اخلي هماغه بیا تاسې سره خبرې کوي، او یا داسې کېږي چې تاسې سره یو بل نفر یو ځای کوي، نو 2 نفره په ګروپ کې ورځي، بعضې وخت حتی 3 نفره هم ورتلی سي، په ګروپ کې هلته کیني او بیا خبرې کوي، او دا ټول امتحان تقریري امتحان 15 دقیقې دوام کوي، یعنی 15 دقیقو نه زیاتېږي. نو دغه 2 برخې دي د B1 امتحان چې 90 دقیقې جمع 10 دقیقې جمع 10 دقیقې او جمع 15 دقیقې چې موږ سره جمع کړو، ټوټل د 2 ساعته او 15 دقیقې کېږي، یعنی په کم 3 ساعته د موږ او تاسې د ټول امتحان دوام پیدا کوي او دوغومره وخت نیسي. نو دا وه دوستانو د B1 امتحان په هکله یو معلوماتي ویډیو چې ما غوښتل چې دا ویډیو کې صرف تاسې په دې پوهېږم چې دا امتحان څو برخې لري، څه رقم شکل لري، څومره وخت نیسي، او په کومو شیانو باید زه پوه واوسېږم، او د هغه نه وروسته لاړ سم د B1 امتحان لپاره ثبت نام وکړمه او امتحان ورکړمه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه سوې وي. که چیرې مو ویډیو خوښه سوې وي نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ، او همدارنګه ویډیو در سره لایک کړئ، او همدارنګه د سبسکرایب بټن سره څنګ کې دغلته ده چې دغه
د دغه شړنګاني په شکل یوه علامه ده، هغه باندې تاسې کله کلیک وکړئ. که چیرې دا ویډیو په موبایل کې ګورئ یا کمپیوټر کې ګورئ، په هغه کلیک کولی شئ. نو د دې کلیک نه وروسته په آینده کې زه هر وخت نوې ویډیو ورکوم، نو تاسې ته به خپله میسج راځي او تاسې به خبریږئ چې نوې ویډیو ما ورکړله، نو تاسې به یې بیا وګورئ. او دغه نه بغیر په فیسبوک کې د پوهنه په نامه ما صفحه جوړه کړې، په هغه کې هم دغه ویډیوګانې خپریږي او نور معلوماتي پوسټونه هلته کیږي. کوشش وکړئ چې دا صفحه هم در سره لایک کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. د خدای په امان. مننه.